د افغان ډیاسپورا نتورک درنو او منلو لیدونکو نن تاسې د داسې یو کس کاله ته بیایو او هغې سره د زړه خواله کوو چې هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او دلته په ویانا کې د یوې فعالې او نومیالۍ فرهنګي ټولنې د افغان ولس د ټولنې مشر دی. هغې سره د افغانستان او د په ویانا کې د ادغام او بیا میشته کېدو په هکله باندې مرکه کوو او ستاسې توجه ورته رااړوو. ډاکټر صاحب ډېر خوشحاله یم چې نن موږ ته وخت راکړو او تاسو سره مخامخ په مرکې ته ناست یم. سره د دې چې ویانا میشتې ملګري دوستان تاسو ټول د نږدې نه پېژني که لږ زموږ د افغان ډیاسپورا نتورک ښیښې ته ځان معرفي کوي که په نوره نړۍ کې هم خلک ګوري چې تاسو چېرته زیږېدلي یاست، چېرته مو درس ویلی دی او څه رسمي دندې درلودې. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ خبره مو واخیست. د ما نوم فضل الرحمن ده، تقریبا اضافه له دېرشو کلو کېږي چې په اتریش کې په ویانا ښار کې ژوند کوم. د لوګر ولایت د مدغې ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې د لوګر کې کړې دي، خپل کلي کې زرغون ښار کې زموږ کلی ده، او بیا لیسه مې د ابن سینا لیسه لوستې په کابل کې، او بیا پوهنتون ته شامل شوم. پوهنتون کې له 2 کالو وروسته د وترنري پوهنځۍ 2.5 کاله مې ولوستل هلته. بیا مې بورس واخیست او راغلم په 1980 کې راغلم انګري ته. بورس مې واخیست تحصیلاتو لپاره. خپل تحصیلات مې 6 کاله تقریبا له سره بیا وویله ټوله پوهنځۍ پوهنتون د وترنري په بوداپست کې، او په 1984 کې لاړم بیرته افغانستان ته. جګړه توده وه په هغه وخت کې، او ډېرو ملګرو دا هغه کې چې مه ځه افغانستان ته، جګړه ده او دا مایلې چې نه، ما هغه تعهد هغه ژمنه مې چې کړې پوهنځۍ ته او د پوهنځۍ رئیس ته په هغه وخت کې چې ویلې بیرته راسې او موږ تاسو ته اړتیا لرو، ځکه پوهنځۍ د دې وطني پوهنځۍ اوله دوره موږ وو چې دا پوهنځۍ پیل کړله. په هغه وخت کې داود خان، سردار داود خان د امر ورکړ او پوهنځۍ بیرته بنسټ یې کېښودل شو د وطني پوهنځۍ، او موږ اوله دوره وو. نو چې وخت لوړو زده کړو ته تلم بوداپست ته، رئیس پوهنځۍ مرحوم پوهان زمری نومېده، او ویله بچیم پس بیایي که منتظرتان هستیم. ما د پوهان صاحب ما پس میام. نو په همغه ژمنې سره زه په وخت چې زده کړې مې په بوداپست کې خلاصې کړې، سره له دې چې ځینې ملګري زموږ د نورو پوهنځیو افغانان لاړه نه، مګر ما دا ژمنه کړې بیرته لاړم افغانستان ته. په پوهنځۍ کې په 2مه که 3مه ورځ کابل کې پوهنځۍ ته لاړم. د رئیس پوهنځۍ بل څوک خو و دی د پوهان صاحب زمری هم هلته وویل سبا د درس شروع کړه، او په دې حساب مې خپلې دنده مې د استاد په حیث د وترنري پوهنځۍ کې پیل کړه. له بده مرغه زه په ډېر پاک زړه او پاک نیت او دغه مینه مې چې له مسلک سره درلوده، او فکر مې دا و چې زه به یو وخت په ټولګي کې درېږم او د خپله مسلکي زده کړه به نورو ته ورکوم. په دغه ارمان سره لاړم، پرته له دې چې پوه شم ډېر عملا په سترګو ووینم چې په افغانستان کې څه حالات روان دي او څه پیښیږي هلته.
او څومره د دې زده کړې او د دې خلکو ځوانانو چې بیرته چې هلته درناوی کېږي ارزښت ورکول کېږي په دې نه پوهېدم. نو چې لاړم یو 2 کاله مې درس ورکړو بیا عسکري سولو بیا دغه ټول سیاست کې لږ ورګډ سولو د سیاسي حالاتو واړولم لږ له تحصیل نه له بده مرغه زه ډېر خفه یم له دې نه. وروسته له 4-5 کالو بیرته راغلم پوهنتون ته او پوهنتون ته بیرته د استاد په حیث ونیول شوم ځکه عسکري کې سړی منفعه کېږي او عسکري خو په هغه وخت کې داسې وه چې یا به 2 کاله یا به 3 کاله یا به 6 کاله سو جنګ و جګړه وه تشخیص به یې نه ورکوم ترخیص یې نه ورکوم. خو په هر صورت د بیرته راغلم په ډېر زحمت سره خپل پوهنځي ته بیرته د استاد په حیث درس مې خپل پیل کې بیرته حالات تغییر وخوړ. په هغه وخت کې 1991 92 وو 1970 لکه 1470 کال یو اویا په زړه مې نه دي چې نظام نسکور سو مجاهدین راغلو هر څه ګډوډ سو او کورنۍ جګړه پیل سو موږ هم مجبور سو د ما مېرمنه هم د پوهنځي استاده وه د ما سره همکاره وه او دواړه مجبور سو ځکه یو 6 کاله لکه 6 میاشتې لکه چې تم سو منتظر پاتې سو چې کېدلی شي وضع به سمه سي حالات به سم سي پوهنتون به بیرته شروع پیل سي خو ونه سو دا کار او بیا په وروسته 5-6 میاشتو لکه چې د ثور کې مجاهدین راغلل موږ لکه چې په سنبلې میزان کې لاړو وطن هم پرېښود. نو وروسته له هغه دغه دلته یو اتریش کې ځوان ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسو سیاست ته ورګډ شوئ. څنګه سیاست ته ورګډ شوئ چې تاسو د علمي کاروان نه یا مثلا د کادري کاروان نه لاړې سیاست ته ولې او څنګه؟ داسې پخوا خو داسې یو اصلا نه پوهېدم په دغه چې د ما ښه په زړه کېږي چې وخت استاد سوم وایي یو چا راته ویلې وایي دا د پوهنځي منشي د ګوند منشي دی د پوهنځي د کمیټې په هغه وخت کې به یې سازمان اولیه ورته ویلې وای استاده تاسو سره مې موافقه وکړه. نو زه اریان پاتې شم چې د ګوندې په دې څه غرض ما ته خو رئیس پوهنځي ټول وویلې زه مقرر شوم خلاص چې پوښتنه مې وکړه وای نه چې ګوند در سره موافقه ونه کړي څوک نشي مقررېدلی. نو زه پوه شوم چې 2 کسان د ما په تقرر په دې هغه کې ټاکنه کې په وظیفې کې رول لري چې هغه سیاست او سیاسي اړخ ته او دولتي اړخ. نو په دې اساس وایي ښه مې په زړه دي وایي تاسې خو له یو کمونیستي هېواده راغلي او موږ ته خو تاسو د ګوند غړي یې خلاص. ما له ورور مخ نه کوم غوښتنلیک ورکړی و نو مې بل شوی او رښتیا هم همداسې وایي نه د موږ سره خو ګوند غړی. نو دغه سیاست په دې ترتیب هلته یو بهیر و چې روان و په افغانستان کې چې وې دننه په کابل کې چې وې دولتي او مخصوصا چې داسې له یو هېواده تللی وې مثلا هنګري نه چې هغه یو کمونیستي هېواد و نو اتومات ته په دغه ډله کې وې سره له دې چې ما دومره فعال نه وم په ګوند کې اما د ګوند غړی وم د ګوند غړی وم ځکه نورو راته وویل چې پرته له دې چې ونه شي چې امکان نه لري چې مقرر شي. دا د ما 2 نور ملګري چې ما سره یو ځای راغلي وو هغوی هم ویل موږ 3 تنه وو چې 3 واړه لاړو 4 تنه 4 واړه لاړل بیرته 4 واړه استادان شو. نو ما ته یې ویل چې نه داسې نه کېږي ګوند غړی اوسې خصوصا چې په هر صورت نو دا سیاست و بیا عسکري و بیا په عسکري کې خو چې عسکري ته لاړې ځکه نو دا سیاسي حالاتو د باندې ټول وظیفه پرېښودله. وظیفه د شکه پاتې شوله تر هغه 4 کاله 5 کاله په عسکري کې. نو بیا بیرته چې راځي دغه منظور مې دا و چې دا سیاسي حالات ته زه مجبوره کړم چې خپله دنده پرېږدم ته یو وخت او بیرته هغه څه مې چې ارمان و
هغه ته بیرته راغلم، هغه څه مې څه غوښت بیرته راغلم پوهنځي ته، خو ارمان پوره نه سو ځکه جګړه راغله او نظام نسکور سو، هر څه ګډوډ سو. د ما ډېر ښه په زړه کېږي، نه مې هېرېږي په هېڅ صورت وخت چې کله چې له حیرتانه په دغه کشتۍ کې کېناستو، حیرتانه ترمس ته تلو، ما مېرمن ته وکتل، مېرمن مې ما ته وکتل او دواړو نه رښتیا له سترګو نه مو اوښکې بهېدلې، ځکه پوهېدم په دې چې وطن هغه مینه، هغه هیلې چې موږ درلودې، دواړه د استادانو په حیث، دواړه د استادانو په دې هم مسلکه هغه پوهنځی هم ولیده چې پوهنځی چور سوه، لابراتوارونه موږ 14 لابراتواره درلودل، ډېر مجهز لابراتوارونه موږ درلودل، 3 میکروسکوپونه موږ درلودل، ډېر ښه میکروسکوپونه، ټول FAO موږ سره مرسته کړې، ملګري ملتونه. دا لابراتوارونه ټول چور سول. په هغه وخت کې حزب وحدت هلته په هغه سیمه کې و، د کارت سخي و، د پوهنتون و، زراعت کرنه چارو سره دا قالینې ټولې له موږ نه، نو سخت ناهیلي وو. او دغه د ناهیلیتوب احساس یو وار بیا را ژوندی سو، چې یو وار همداسې فکر وکړو چې دا وطن و، دا پوهنتون و، دا خپلوان و، دا زده کړه و، دا ټول لکه چې پاتې سو. همداسې موږ سو، چې له یو هېواده هېواد د پرېښودو، هم مسلک د شکه لاړم، خپلوان د شکه لاړم، ملګري د شکه لاړم، ټول لاړل. ډاکټر صاحب یوه خبره باندې چې ما خپل هم ډېر فکر کړی دی، ستاسو د خبرو نه راته سوال پیدا شو چې موږ افغانان ډېر زر مکتبونو ته، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته، پوهنځیو ته سیاسي فکرونه نه باسو، یا تنظیمي فکرونه نه باسو، یا حزبي فکرونه نه باسو که نه. د بده مرغه چپیانو هم دا کار په ډېره لوړه کچه وکړو، او همدارنګه تنظیمونو هم دا کار ډېر لوړه کچه وکړو، خصوصا د ننګرهار پوهنتون زه شاهد عیني شاهد یم. نو تاسې څه فکر کوئ چې دا کړنه څومره ضرري ده؟ داسې موږ خو په یو ټولنه کې ژوند کوو چې هغه فیوډالي، نیمه فیوډالي ټولنه وه په هغه وخت کې. زه د 50 کالو مخکې خبره کوم. نو په هغه وخت کې یوازینی الیت، هغه زده کړې خلک چې ول، ځوانان، هغه پوهنتون کې ول. که د محصلینو اتحادیه هم وه، له پوهنتونه شروع سوه، که مظاهرې هم کېدلې له پوهنتونه کېدې، که سیاسي حرکتونه، ګوندونه هم جوړ سول، مشران د پخواني ګوندونو، که د خلقو، که د پرچمو، دوی خپل دغه ټول مشران په پوهنتون کې ول، اکثره پوهنتون کې ول. پوهنتونه دغه مرکزي هسته له پوهنتونه پیل شوې ده. ما په زړه دي چې موږ په ابن سینا هغه کې وو، لیسې کې وو، نو له ابن سینا لیسه او پوهنتون خو سره ډېر نږدې وو. ابن سینا او دارالمعلمین مخامخ ول، او پوهنتون اخواته څنګ ته وو، مخامخ پوهنتون وو، څنګ په څنګ ابن سینا او دارالمعلمین ول. نو هغه پېښه به چې په پوهنتون کې کېده، دغه دوو ښوونځیو چې لیسې وې په هغه وخت کې، دواړه دارالمعلمین، خو دارالمعلمینو 14 صنف په هغه وخت کې. موږ به دا احساسوو او ورسره به وو، په هر مظاهرې کې به موږ تللو، نه به پوهېدلو چې کوم ګونده، خو یا به خلقو، یا به د پرچم، یا به شعله جاوید، یا به مساوات په هغه وخت کې دغه ګوندونه وله، او یا به خپله د اخوان مسلمین ګهیز و اخوان مسلمین په هغه وخت کې حزب اسلامي ډېر منسجم و، ډېر فعال و په راستي دغه ښي ګوندونو کې، او چپي ډېر ول، خو ښی ګوند چې ډېر فعال و هغه د حزب اسلامي ګوند. سره د دې ډاکټر صاحب تاسې په بهر کې تحصیل کړی دی او دلته هم زده کړې کړي دي، خو بیا هم چې تاسې راکډوال شوئ او دلته نوی ژوند او نوی
سفر مو چې پیل کو تاسو د کومو ستونزو سره مخ شوئ دلته بیا میشتېدل او ژبه یادول کلتور سره ځان جوړول تاسو لپاره څومره ستونزمن و؟ دغه کډوال خو افغان کډوال په درې موجونو کې راغلي دي، په دریو څپو کې راغلي دي، دریو څلورو څپو کې راغلي دي. یو هغه کډوال ول چې په 1980 کلونو کې راغلل چې اکثرا افغان کډوال هغه کسان ول چې د مجاهدینو لیوال، د مجاهدینو ګوندونو تنظیمونو غړي ول، هغوی راغلل، هغوی راوستل، هغوی بدرګه کړل له پاکستانه به، یعنی کومه ستونزه نه وه ورسره. نو هغوی په خپله خوښه راغلل، اکثره په خپله خوښه راتلله. مجبوریت مهاجرت خو له افغانستان و پاکستان ته و، مګر له پاکستانه دې خواته اروپا ته امریکا ته په خوشحالۍ سره راغلل. یو خو دا باید هېر نه کړو، یو خو دوی ډېر دغه علمي مسلکي زده کړه هم کمه لږه درلوده، ټول مجاهدین ول یا د مجاهدینو ګوندونو غړي ول. دا یوه څپه وه. بله څپه په 1991 کې پیل شوه. 1991 کې پیل شوله چې دا د موک وخت و، او په دغه وخت چې د ډاکټر نجیب نظام نسکور شو، نو په دغه وخت کې اکثره کډوال، افغان کډوال پوه خلک ول، مسلکي خلک ول، یا نظامي خلک ول، یا تحصیلي خلک ورته. تاسې فکر وکړئ یوازې په پوهنتون کې اضافه له 900 تر 800 استادان د پوهنتون ول، د کابل پوهنتون. د دې کابل پوهنتون پوره نیمایي وطن پرېښوده. دا یوه بیلګه ده. نو په همدې ترتیب مسلکي کسان په وزارتونو کې، نظامي کسان، دا ټول پوځي کسان، یعنی هغه زده کړې پوهه برخه زموږ د ټولنې ډېرې په 1991 کې وطن پرېښوده. نو دغه احساس چې تو وایې چې څه احساس و، احساس دا و چې احساس د دوی ورته فرلوست وایي، لاست، مګر له لاسه ورکړلی شي، ما له لاسه ورکړلی شي. پامه موسې د هغه برخه ته چې موږ ما یا میرمنې مې ډېر شیان، هغه کاریر، هغه درناوی، هغه پوهنتون کې هغه زده کړه، هغه زحمتونه، هغه راتلونکی فکر چې موږ هلته درلود، چې خپله راتلونکی هم هلته څنګه تصویر درلود، انځور هم درلود، هغه ټول پاتې شو. خپلوانو، کورنیو، ماحول، وطن خلاصه کې که نه، هغه خلاصه کې خو دغه شخصي چې څه سرمایه د موږ زده کړه وه، هغه پاتې شو. او دلته بیرته له صفره ته پیل که ځوان. منظور مې دا ده چې له یو خوا دغه له لاسه ورکړل شوی ډېر شیان چې ول، هغه ډېر هغه دردونکی و. له بلې خوا بل د تا لپاره دلته ننګونې وې، نوې ننګونې. ته باید له صفره پیل کې ځوان، بله ژبه زده کړې، سره له دې چې ما ژبه یوه ژبه د انګریزي وه، بله ژبه د مجارستان د مجاري ژبه وه، مګر دلته بله ژبه وله، او دلته بل ماحول و. سره له دې چې زه په ژوند، اروپایي ژوند ډېر بلد وم، اما دلته باید په خپلو پښو درېدلی وای که نه. داسې ته غوښتنه کوې دلته د کډوالۍ، د پناهندګۍ، او دا منل کېږي. سره له دې چې ما په زړه دي، ما کډوالۍ د ما پناهندګۍ په 3 ورځو کې ومنل شوله. ما د پولیسو ته ما په زړه دي، ما زه نه تاسو ته اړتیا لرم، نه دغه وطن ته اړتیا لرم، خپل وطن مې، خپل مسلک مې، مستقل وم، هېڅ اړتیا نه لرم. سیاسي ملحوظات و، وطن نسکور شو، جګړه شروع شوه، او زه یو مسلکي شخص یم، غواړم بر چېرته خپل درس، خپل مسلک کې کار وکړم.
او دوی ومنله دا خبره چې حکومت دولت سبا سي مال په افغانستان کې هغه شرایط برابر سي ما ته هلته په یو آرامه فضا کې ماحول کې خپل کار وکړم زه بیرته ځم افغانستان تاسو ته ضرورت اړتیا نه لرم له همغه وجې ډېر ژر زه ومنل شوم د ما مېرمنم په هر صورت ځوان پیلول په یو بل هېواد کې اسانه کار نه ده ته به ژبه زده کړې ته به کار زده کړې مخصوصا چې موږ دواړه مسلکي خلک وو موږ باید بیرته پوهنتون ته دلته غوښتنه کړې وای خپل ډیپلوم هم په رسمیت پیژندلی وای دا ډیپلوم پیژندله ځان ته یو پروسه ده او په هغه کې باید امتحانونه در باندې ازموینې در باندې ږدي ما موږ شپږ ازموینې ورکړې 2 کاله دې دوام وکړ در هغسې د موږ هغه ومنل شو ډیپلوم رسمي د دوی په معیارونو سره ما سره دومره ستونزه نه وه ځکه ما په ګاونډي هېواد کې درس ویلی و مګر د ما مېرمنې ستونزې درلودې لکه چې د افغانستان تحصیلي کچه او دلته لږ ستونزې وې خو هغه هم خپله ډیپلوم دلته په رسما وپېژانده او د ما هم نو دا ټولې او بیا پیل که کار په دې برخه کې پیل که یا بلې برخه کې کار دلته په دغه آزاد بازار دلته خو لکه افغانستان غوندې نه ده چې کار دلته دولت پیدا کړي په خپله باید پیدا کړي نو ننګونې ډېر وي دا د ادغام پروسه اسانه پروسه نه ده ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ټول ملګري دوستان پوهېږي تاسې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر یاست ستاسې ټولنه په کومو ساحو کې فعالیتونه لري او په څه باندې بوخت استئ زه له اوله لومړۍ ورځې دغه احساس دی دغه یو څه خپل هېواد ته وکړم یو خو مې مسلکي برخه وله بل داسې له ټولنیز برخه کې څه کولی شم خپل خاورې ته خپل ولس ته دغه احساس راکې و ما په زړه داسې وخت کله چې په هنګري کې وم هلته محصلینو افغان محصلینو یوه ټولنه جوړه کړه او په هغې ټولنه کې له ما غوښتنه وسوه رښتیا هلته ټاکنې وسوې داسې نه وسوې غوښتنه ټاکنې وسوې یو کاندید زه وم او په دا محصلینو کې چې هلته وله او ما دغه ټاکنې ویوړې زه رئیس د اتحادیه د افغان محصلینو په 1989 کې هلته اتیا کې زه په بوداپست کې بیا په اتیا کې راغی او د خپله د دولت خلک راغلل او موږ یې لرې کړل او خپل د ګوندي کسان یې هلته کېنول او زه دا اتحادیه او د ما ډېر ښه په زړه دي چې محمود بریالی د ببره کارمل ورور راغی او حتی موږ یې تهدید کړو چې ټولنه مولنه به دلته نه جوړوئ دلته ګوند او دلته د هغه سازمان د ځوانانو سازمان ده او سفارت راغی خو موږ رښتیا حتی تر دې حده چې دماغ ښه په زړه کېږي او ير به مې نسي د ما زده کړې پای ته نه وې رسېدلې زه په 5م صنف کې وم 5م صنف وروستی کال و چې د سفارت لخوا د پولیس لخوا ماته مکتوب راغی چې په 2 ساعتو کې وطن خوشي کړه په هنګري مجارستان خوشي کړه نو زه پولیس ته لاړم چې د ما خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پای ته رسېدلې خو 2-3 میاشتې نور وخت لرم وایي موږ دې پېژنو چې څومره یو محصل څه دي کړي دلته دې وطن سره مینه دې درلوده ژبه دې زده کړې دغه ژبه تا په څومره هلته په 400 تنو کې د مجرې د هنګري ژبې امتحان یې واخیست چې چا په د 5-6 کلو کې د مجرې ژبه ښه زده کړې په دې 400 تنو کې 10 تنه هغه کسان ول چې جګې نمرې ویوړې او تصدیق یې ورکړو هغه یې ورکړو وروسته یې رسول چې دغه 10 تنو په رښتیا سره دا ژبه زده کړې ده په دې 10 تنو کې یو زه وم نو په دې پولیس دولت پوهېدی او ویې ویلې چې هیڅ کومه ستونزه نشته ته د خپل درس ته
دوام ورکړه، زده کړه ته دوام ورکړه. دا پولیس سفارت د تاسو سفارت سفیر موږ نه وغوښتل چې دی وباسئ او موږ دغه یو ډیپلوماتیک تعامل ده چې دا موږ تاسو ته لیک راغی او تاسو خپل درس ورکړئ، خپل زده کړه دوام ورکړئ. نو منظور په دې کې و چې زه د یو ټولنې مشر وم هلته او په همدې اساس دغه هغه راسره و. بیا چې وطن ته لاړم هلته مې د حالات ولیدل، سیاسي حالات، ټولنیز حالات، دا شی ما سره و، دا احساس باید د وطن سره هر څه نه کېږي. دغه لس کاله چې هلته څه راغلو، روسان راغلل او جګړه وسوه او خلک کډوال سو، دا ټول د نشت احساسو، هم بشري هم مسلکي هم فیزیکي وطن وران سو. نو په دې اساس په دې بنسټ ما دلته غوښتل چې یو څه وکړم، یو څه. نو وروسته له 2-3 کالونو مې دلته د څو تنو مشرانو سره یو ځای سو په 1999 کې. زه په 1995 کې راغلم او 1999 کې موږ رسما د افغان ولس په نامه چې پخوا یې نوم بل شی و، د افغانستان د بیا ودانولو کلتوري ټولنه وه او افغان ولس په نامه موږ یوه هغه درلوده، دغه نشریه درلوده، یوه د افغان ولس په نامه 3 میاشتنۍ 6 میاشتنۍ په دې ټولنیز تاریخي سیاسي هغه مجله وه، هغه د افغان ولس په نامه وه. مګر ټولنه د افغانستان د بیا ودانولو ټولنه وه چې بیا وروسته په 2006 کې د دې نوم د افغان ولس کلتوري ټولنه شوه. نو په دې اساس د ټولنې اساسي او هغه بنسټیزې موخې دا وې چې څنګه کولی شو دغه افغاني ټولنې ته دلته د ژبې ساتنه، د ژبې وده، د ژبې پالنه، د کلتور پالنه، د کلتور ورکول نورو خلکو ته، پیژندل افغاني کلتور نورو خلکو ته او د نورو کلتورونو د ټولنې له لارې د نورو کلتورونو سره آشنا کېدل، دغه د خپل منځي کلتوري روابطو ټینګول د ټولنې له لارې ډېر ښه کېده. نو ټولنه م تاسیس کړه. یو مهم اړخ یې دا و چې کلتوري برخه وه. بله برخه یې بیا چې په وروسته چې کډوال ډېر شول د انټګریشن د ادغام پروسه وه، چې دا هم هغه د موږ د کړنو د فعالیتونو په مرکز کې یوه دا برخه هم ځای شوه چې باید د افغان کډوالو سره هغه د دوی د ادغام په لړۍ کې د ادغام په بهیر کې هم مرسته وکړو. بیا وروسته څو کاله وروسته بیا سپورت هم ورسره یوځای شو چې د افغان ولس کلتوري او سپورتي ټولنه ده. ډاکټر صاحب، تاسې د پښتو ژبې د ساتنې لپاره څه کړي دي؟ زه په ویاړ سره ویللی شم چې دغه ټولنې د افغان ولس کلتوري ټولنې د پښتو ژبې د ساتنې او د پښتو ژبې د پالنې، د پښتو ژبې د ودې لپاره تر خپل وسې په هغه تنګسیاو او د کډوالۍ په چاپریال کې چې تنګسیاوې وې، موږ تر خپل وسې خپل کوښښ کړی ده چې دا ژبه وساتو. ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې په دغه لومړیو کلونو کې موږ د ټولنې لخوا لیکونه ولیږل د پناهندګۍ ادارو ته، که دا محکمه وه، که دا د پناهندګۍ اداره وه، که دا خپله ښاروالۍ وه، چې دلته افغانان شته چې هغوی پښتانه دي او ژبه یې پښتو ده او ژباړه ترجمان ژباړونکی باید په پښتو وي. او دوی دا د موږ اول لومړی ګام و چې موږ پیل کړي چې باید ډاکټر صاحب بهار خدای وبخښي په هغه وخت کې د ویانا پوهنتون استاد هم او د موږ د ټولنې مشر و. هغه کله کله ژباړنه کوله د پښتو په محکمو کې
خو یو تن او دغه بهیر موږ پیل کړ چې پښتو باید دلته په د دې په دغه د کډوالو پورې مربوطو ارګانونو کې باید دوی پوه شي چې پښتو ژبه سته ژباړنه د اسنادو د معلوماتي پاڼو او ژباړنه په محکمو کې باید په پښتو وشي. دا یوه خبره وه چې رسمي لیکونه مو لیکل، ورسره وغږېدو، رسما هم دوی سره خبرې وکړې د یو بنسټ له ادرسه. وروسته له هغه بیا دا اړتیا پیدا شوه چې افغان ماشومان څنګه کېدلی چې دلته چې خپله مورنۍ ژبه هېره نه کړي. په هغه وخت کې په 2006 کې انجینر صاحب حکیم اختري د ټولنې مشر و چې اوس هم ستا په اتریش کې ده. هغه ډېرې هلې ځلې وکړې شخصي په خپل ځان او د ټولنې له ادرسه لیکونه ولېږل. د دوی د ښاري د زده کړې ښاري ریاست سره وغږېده او د ښاروالۍ سره وغږېده چې پښتو ژبه باید پښتو ماشومانو ته درس ورکړل شي. دوی ومنله او د پښتو ژبې زده کړه د افغان ماشومانو لپاره د یو مضمون په توګه رسما دوی پیل کړه او د افغان ښوونکو ته یو یا دوه ښوونکو ته دوی معاش تعیین کړه او رسمي ښوونکي شول او په 2-3 ښوونځیو نه به افغان ماشومان راتلل پښتانه او په یو ښوونځي کې به 12-13 تنه شو. معیار دا و چې 12 تنه شي یو ټولګی به ورته جوړ کړه. نو بیا به دریځ صاحب د خدای آباد لري کور آباد استاد دریځ درس پیل کړه او درس یې ورکړ پښتو زده کړه ماشومانو لپاره. 2006 راهیسې د افغان کلتوري ټولنې په مټ او په زیار د پښتو ژبې زده کړه افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې رسمي ښوونځیو کې پیل شو. خو یوه خبره یوه خو کې شته او خو دا ده چې موږ خپله ډېر ملامت یو په دې کې، موږ خپله ډېر ګرم یو، موږ خبرې ډېرې کوو او په عمل کې برخه ډېره کم اخلو. دا اوس هم د موږ یو خور سپوږمۍ جبارخیل درس ورکوي د پښتو ژبې مګر ټولګي یې لږ دي. برېښنا جبارخیل او ډېره غټه نیمګړتیا، لویه ستره نیمګړتیا د موږ خپلو ده، د پلرونو ده، د میندو ده چې ماشومان نه لیږي، د دې نه هڅوي. موږ باید په هرې ناحیې کې د ویانا ښار لږ تر لږه باید 4-5 ټولګي لرله، اما لږ دي او دا موږ خپله ګرام شخصا یا مشخص بگویم شخصا نه مشخصا افغان روس کلتوری ټولنه د لیک لوست لپاره څه کړي دي؟ د افغان ولس کلتوري ټولنې په خپله هم یو خو رسمي اړخ و، بل دوی هم کورسونه په مخ بولی دي د لویانو لپاره، د میرمنو لپاره، د ماشومانو لپاره په آنلاین توګه، په حضوري توګه. تاسو اټک صاحب هم یو کال 2 کالم د ښوونکي په توګه درس ورکړ او د پښتو درس هم ورکړ ماشومانو ته، لویانو ته، ځوانانو ته. په دې ترتیب موږ خپله ټولنې هم د پروژو له لارې چې ښاروالي مرسته کړې ده، یو څه پیسې مصرف د کتاب و قلم و د استاد د ښوونکي اجوره دا به د یو پروژې په توګه به وړاندې کړه، بیا به دوی ومنل. او همدارنګه د آنلاین په توګه افغان میرمنو ته په آنلاین ډول په آنلاین توګه هم ما خپله درس ورکړی او په دې ویاړم چې تر خپل وسه مې ژباړن کړي دي ډېر.
په پوره کچه تر هغه ځایه چې ما خپله شخصا وسه کېده د کډوالو لپاره معلوماتي توکي کورسونه په پښتو ژباړلي دي. ډاکټر صاحب تاسو خپل بچو سره خپل کورنۍ کې پښتو وایئ؟ او لاندې یو څو پوښتنې نور کوم ډاکټر صاحب که لنډ جوابونه راکړي. تاسو خپلو غونډو کې د ټولنې په غونډو کې ملي سرود غږوئ، ملي بیرغ ودروئ، در حال چې په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دا سرود او دا بیرغ ناز کوي، په دې هکله ستاسو خپل تاثرات څه دي؟ او ملي سرود او ملي بیرغ خو یو تاریخي پس منظر لري. موږ ته لا تراوسه ملي سرود او ملي بیرغ لومړیتوب لري. دا په دې معنا نه ده چې موږ د نورو ګوندونو تحریکونو ملي سرود د دوی بیرغونه نه منو یا یې پر خلاف یو، مګر موږ ته ما ته خپله شخصا ټولنې ته او د افغان ولس ته تر اوسه ملي سرود او ملي بیرغ درناوی لري او موږ غونډه کې هم ملي سرود غږوو او هم تور شین زرغون سور زرغون بیرغ هم لرو. ډاکټر صاحب دلته د نورو توکمونو د نورو قومونو فرهنګي او کلتوري ټولنې هم شته، ستاسې روابط د هغې سره څومره نږدې دي وړاندې دي؟ ګورئ موږ یو د افغان کمیونټي یو دلته په اتریش کې او د افغان دیاسپورا په نامه یادېږو. دلته داسې موږ له لومړۍ ورځې ویلې چې موږ د کلتورونو د انتقال او د کلتورونو د یو بل نه زده کړې او د کلتورونو سره نږدې اړیکې ساتل او دوی انټر کلتورل دیالوګ ورته وایي چې خبرې وي. دا د موږ په لومړیتوبونو کې و په لومړۍ سر موږ اړیکې تر هغه ځایه چې منل کیږو تر هغه ځایه چې امکان لري موږ خپل اړیکې ساتلې دي له نورو افغاني ټولنو سره، که دا سپورتي فعالیتونه دي، که دا کلتوري فعالیتونه دي، که دا د کډوالو په اړه د کډوالو د حقونو غوښتنې په اړه په سرکونو کې وتل دي، یو ځای هم مظاهرې کړي دي، یو ځای هم د کډوالو د حقونو په اړه خپل غږ پورته کړی ده، مظاهرې یا که پی ټي ایم مثلا یا که د نورو توکمونو سره د کډوالو په اړه مظاهرې وي، دا مو یو ځای کړي دي. ډاکټر صاحب تاسې د دیاسپورا د نړیوالې ټولنې مرستیال مشر ماستئ، دا څه معنی؟ موږ په 2020 د مې په میاشت کې یو نړیوال بنسټ جوړ کړ چې په هغه وخت کې مشر یې ډاکټر صاحب نور احمد خالدي له استرالیانو او زه د مرستیال په توګه دوی ونومولم، دا وړاندیز وکړ او ما ومنه. نور مشران په نورو هیوادونو کې د اروپا او امریکا او کانادا کې د بهرمېشت افغانانو نړیواله شورا په نامه یو بنسټ کېښود. دا بنسټ په استرالیا کې ثبت و، راجستر هلته و او د 2020 کال راهیسې د موږ یوازینۍ موخه دا وه چې موږ څنګه کولی شو د بهرمېشت افغانانو د ملي غوښتنو او د ملي ګټو د افغان ملي ګټو په اړه کېدلی شي چې استازي اوسو د دوی غږ پورته کړو په دغه دوو مسلو کې، ملي غوښتنې او د ملي ګټو ملاتړ. د دیاسپورا ټولنې د افغان دیاسپورا په نړیواله کچه موږ یې استازیتوب اوسو کولی شي. وروسته له هغه بیا ډېرې نورې ټولنې هم جوړې شوې، مګر په 2020 کې لا پایلو
او په هغه وخت کې د موږ ډېر دغه تمرکز په دې و چې څنګه کولی شو په دا دوحې مذاکراتو کې ګډون وکړو. نو په هغه وخت کې بیا موږ داسې فکر وکړو چې یو خو د ټولنې فعالیت و، دلته د افغان ولس کلتوري ټولنې فعالیت و، بل په نړیواله کچه هم ما خپله هڅه وکړله چې څنګه کولی شم د افغان کډوالو د دیاسپورا ټوله کې په نړۍ کې په اروپا کې دوی سره هم مرستیال واوسو. ستاسو د خوښې پاچا، صدر اعظم یا رئیس جمهور په افغانستان کې څوک و؟ چې صرف نوم یې واخلئ. سردار داود او ډاکټر نجیب. ډاکټر صاحب، ستاسو شاعرانو کې څوک خوښېږي؟ شاعرانو کې مې خوشحال خان او بیدل. او سندرې اورئ؟ سندرې اورم. د چا آواز هم خوښېږي؟ د اکثره د ډېرو افغانانو سندرې په هره ژبه چې د افغانانو سندرې مې خوښېږي. افغاني موسیقي مې خوښېږي. د موسیقي آلات سره بلد هستئ؟ نه، له بده مرغه. ډاکټر صاحب، تاسو څو ژبې زده دي؟ ما څو ژبې، 3 ژبې. یو خو 2 مورنۍ ژبې دي. یم پښتو مې مورنۍ ژبه ده او بله مې دري ژبه، ماته ملي ژبه ده. په پښتو دري دواړو غږېدلی سم او دواړه ماته خپلې ژبې دي. او بل د مجارستان مجاري ژبه ده، انګریزي ژبه ده او الماني ژبه ده. انګریزي کې لږ نیمګړتیا لرم ځکه راشکایي ارسو ډېر شیان او اړتیا ورته دومره ډېره نشته. د لوګره پرته کوم ولایت درته ګران دی؟ د لوګره بل پرته کوم ولایت؟ زه افغانستان کې ولایتونو کې ډېر کم ګرځېدلی یم، ځکه په هغه وخت کې چې زه بهر ته راغلم، په هغه وخت کې لا وړ وم، ځوان وم، نه وم تللی او چې بېرته له زده کړې لاړم افغانستان ته، جګړه وه. نو ما چې اوس په د سفرونو کې چې افغانستان ته لاړم، اوس مې بامیان ولیدی، بامیان مې ډېر خوښ شو. جلال آباد مې مخکې لیدلی وي. جلال آباد مې ډېر خوښ ده. مزار ته تللی، مزار مې ډېر خوښ ده. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ په خواله رسنۍ کې ولیدل، تاسې وطن ته تللي وئ. د وطن کې څه ولیده، څه مو واورېده او څه امیدونه موږ ته راکولی شي؟ دا سیاسي حالات چې اوس بدلون ومومو په 2021 کال کې، هم ښه والی کې سته، هم له بده مرغه ډېر شیان دي چې له لاسه مو ورکړو. ښه توب یې په دې کې ده چې په افغانستان کې سوله راغله او امنیت ټینګ شو. له ثبات نه به ډېر نه غږېږو، خو سوله راغله، جګړه بنده شوه او امنیت ټینګ شو. سیاسي ثبات لا تر اوسه هم نشته، یعنې اصل په سلو کې ستونزې لا تر اوسه شته. د نظام مشروعیت او د قانون مداري، هغه د قانونیت هغه لا تر اوسه دغه نیمګړتیا شته. خو په ټوله کې زه افغانستان ته لاړم، دغه احساس مې وکړ چې په افغانستان کې امنیت ده. لومړي ځل لپاره زه لاړم بامیان ته، لومړي ځل لپاره زه لاړم خپل کلي ته، وروسته له 40 کلونو خپل کلي ته، خپل باغونو ته، خپل خپلوانو ته. دغه شی پخوا نه و. یو مرکزي مضبوطه واکمنۍ منځته راغلی. د افغانستان د تجزیې خطر په هغه وخت کې چې له 2021 کال مخکې شتون درلود، هغه له منځه تللی. افغانستان یو واحد ملک ده، واحده واکمنۍ لري،
له پوځي له لحاظه دغه واکمنۍ د طالبانو واکمنۍ په ټول هېواد هغه حاکمیت خپور ده. هغه جنګسالاران چې وله پخوا، هغه قومي ټیکهداران چې ول پخوا، هغه مفسدین چې ول پخوا، هغوی چې د دولتي و شخصي و شتمنۍ لوټې کړې او هر څه یې د قومي احساساتو یې د ولسونو د قومونو نه ناوړه ګټه پورته کړه، هغوی نسته اوس. او دا یو لوی ګواښ و د افغانستان د راتلونکي لپاره، هم د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره، هم د ولس د یووالي لپاره یو لوی ګواښ و چې دا ګواښ اوس مهال نسته. له 2021 کال را په دې خوا دا نسته. داسې راتلونکي کې څه کېږي، ګواښونه شته، ننګونې شته، اما د اوس لپاره دا شی له منځه لاړ. او ما چې څه ولیدل هلته هغه دا و چې له ډېرو یو خو د موږ دا موخه وه د سفر چې موږ څه کولی شو د بشري له اړخه افغان خلکو ته یېره د نه چې د افغان د بهرمېشتو افغانانو نړیواله شورا هیر مې شو اوس یو چاریټي نړیوال سازمان ده، یو د ښېګڼې یا خیریه نړیوال سازمان په توګه ثبت شو. پخوا یوازې په استرالیا کې و ثبت و او داسې موږ زه مرستیال هم بل دا تقریبا د قانون له مخې سم نه و. اوس د بهرمېشتو افغانانو نړیواله شورا یا افغان ګلوبل دیاسپورا کانسل دا یو نړیوال ثبت شوی سازمان ده په ټولو معیارونو سره. په اساسنامه کې راغلی دي چې دغه سازمان نه یوازې په استرالیا کې بلکې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون فعالیت کولی شي. دا رسمي دی. نو د دې لپاره هم موږ د دغه سازمان له لارې یو هیئت لاړو چې موږ څه کولی شو په افغانستان کې افغانستان له بشري ناورین سره د اقتصادي ناورین سره مخامخ ده. هم د اقتصادي له لحاظه موږ پروژې وړاندې کړې چې د وطن د هېواد د پرمختیا لپاره څه کولی شي. دغه شورا له هغه ظرفیتونه چې لري، هغه پانګوال چې پیژني، بهرني پانګوال چې هلته یې وهڅوي چې پانګه اچونه وکړي. دا په دې پورې مربوطه نه ده چې کومه واکمنۍ ده، پانګه پاتې کېږي، راتلونکي ولسونه ته پاتې کېږي. نو موږ دغه په دغه آن سره لاړو چې هم بشري مرستې هلته وهڅوو او هم اقتصادي پرمختیا لپاره ولس خلک نور پانګوان بهرنیان وهڅوو، خپل دغه ظرفیتونه هم کادرونه هم په کار واچوو. موږ یو بنسټ جوړ کړ په افغانستان کې، د ښکلا په نامه یو بنسټ هم جوړ کړ. 10 تنه محصصین لري، د عدلیې وزارت لخوا دا ومنل شو په ډېره خوښۍ سره. څو ورځې مخکې رسما اعلان وشو، تلویزیونونو، طلوع بلبل دا ټول خپور کړ. اوس د دې لپاره موږ هڅه کوو، دا د موږ سفر اساسي موخه هم همدا وه چې په دې کې د بهرمېشتو افغانانو نړیوال شورا مشر، د سکرتر، منشي او مرستیال، موږ 3 وړه لاړو او یو 2 نفره نور چې هغوی دغه امکانات د پانګه اچونې هلته لرل. یو بهرنی انګلیسي پروفیسور هم موږ سره لاړ، یو افغان پروفیسور ځوان هغه هم راسره و. دا ټول لاړو او موخه دا وه. او د ما په ټوله کې د ما هغه نظر دا ده چې راځي ذاتي د افغانان د نظام پرځونې په لټه کې نه شو. موږ هر نظام چې نسکور کړ، دغه نظام لا بدتر نظام
موږ له بده مرغه چې نظام یا یوه واکمنۍ چې نن منځته راغله سبا یې په دې فکر کې یو چې څنګه یې نسکوره کړو. نورې لارې هم شته، نور بدیلونه هم شته. سوله ییزې لارې کمپاین باید وشي، په نړیوالو سازمانونو باید فشار واچول شي. هغه غوښتنې چې هلته اوس شته د افغانانو د زده کړې لپاره، د ښځو حقونه هلته مثلا یو مشروع نظام لپاره باید هلته باید کار وشي. موږ دلته بل نړیوال اختلاف هم لرو، دغه په سر کې پروفیسور زمان ستانکزی ده. سیاسي موخې تقریبا هلته فقط موږ دوه غوښتنې لرو: د نظام مشروعیت او د بشري حقونو رعایت تامین. نو د موږ هدف هم همدا و او د ما خپل نظر دا ده چې امیدوار ډېر یو چې دغه دوو مخو ته او دغه بشري او اقتصادي مرستو ته څه وکولی شي، په اړه څه مرسته وکولی شي افغانستان. ډاکټر صاحب، درې هغه اشخاص یا که ژوندي وي یا مړه وي، که تاسې د هغې سره ناست وای یا کښېنئ او د افغانستان په هکله به تاسې هغې سره په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟ د ما لپاره په سیاسي برخه کې د افغانستان برخلیک چې بدلون وموند او ډېر مې زړه کېږي چې د فقید شهید ډاکټر د سردار محمد داود خان سره ناست وای او ځینې مې پوښتنه کړې وای چې ولې دې دومره د ما په نظر غفلت وکړ چې دا نظام دشکه نسکور شو، دا واکمنۍ دشکه لاړه او په ډېره ناځوانۍ سره تا او کورنۍ دې هم شهیدان. له ډاکټر نجیب بره وغواړم او ورته به ووایم چې تا ډېر په اخلاص سره په وروستیو وختونو کې غوښتې چې افغانستان له دغه وروسته خو نړۍ پړاو نه دې وژغورې. دا هڅې دې ډېرې وکړې، ولې د دا هڅه په لومړي سر کې پیل نه کړې او په دې دوو وروستیو کلونو کې دې ډېرې هڅې وکړې، د ستاینې وړ دي، د قدر وړ دي، خو ناوخته. ډاکټر صاحب، ډېر خوښ شوم تاسو د خپلو ټولو بوختیاو سره موږ ته وخت راکړو، زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه ویل. که ژوند باقي و بیا به سره مجلسونه کوو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر خوشحاله اوسئ.